بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د اپریل کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په خپرونه کې نړیوال موضوعات دي او اکثرا زیاتې د امریکا، اسرائیل او د ایران متعلق دي او همدارنګې د پاکستان متعلق هم دي، یعنی پاکستان سره هم اړیکه لري، ځکه د افغانستان له وجې نه بلکې د ایران له دغې نه پاکستان سره او د پاکستان د غلطو لوبو له باعث نه ځینې خبرې دي چې هغه دلته اړینې دي او زه به یې تاسو سره شریکې کړم. د ټول نه مخکې د اوربن په متعلق باندې باید خبرې وکړو چې ډونالد ټرمپ خپل خبرو کې دا ویلي چې دا غیر معینه وخته پورې دا اوربند تمدید شوی دی او دا خبره هم کړې وه چې چون دا د ایران وخت ته ضرورت لري تر څو ځان آماده کړي، نو موږ ورته وخت نه قید کوو او دوی ته دا وخت ورکوو. او اصلي خبره دا وه چې ما تېره برنامه کې تاسو ته ویلي چې خپله امریکا د اسلحې له بابت نه ضرورت لري او د نورو آمادګي نیولو لپاره، ځان تیارولو لپاره، نو دا وخت نه دی تعین کړی چې کله دوی میزایلونه، راکټونه او قواو دا مسایل برابر شي، بیا به دوی وایي چې دا اوربند به وړاندې ځي او که دوی به برید کوي. نو په همدې توګه باندې په امریکا رسنۍ دا خبره کوي چې دا خو تر 15 د اپریل پورې، یعنی نن ورځ چې زه تاسو سره خبره کوم تر دې پورې دا تمدید شوی دی، د دنه زیات نه دی، نامحدود نه دی. یعنی اوس د امریکا رسانې دا کوشش کوي چې دا خبره ترمیم کی او دا غیر معینه نه وباسي او قیود پې کیدي، در حال چې خپله رئیس جمهور دا خبره نه ده کړې، ویان دې نه ده کړې او هغه دا بیرته رد کړې هم نه ده او دا کړې او خبره دا کړې وه چې دا غیر معینه پورې دی. خو رسانۍ اوس دا خبره کوشش کوي چې دا ښکاره کړي د اوربند تر 15 پورې. په هر صورت وبګورو چې نن امریکا څه اعلان کوي او په دې بابت کې د ایران وزیر خارجه د سید عباس عراقچي ممکنه سفر پاکستان ته او هلته د تهدیدونو په متعلق او د اوربند متعلق او ولې فرضاً دغه شرایط دغه نشول، په دې باندې سره خبرې کوي. په عین حال کې د ایران میډیا یو بله خبره دغه کوي چې د پاکستان کوم حتما داسې کوم خبره شوې ده چې هغه هندوستان چینلونو اخیستې ده، ترجمه کړې ده په فارسي باندې او هغه ایران ته رسېدلې ده چې ګواکې پاکستان دا ویلي که چېرته ایران د امریکې سره مذاکره ونه کړي، صلح ونه کړي او د اسرائیل سره، نو دا به د ایران لپاره ښه نه وي او ایران ته به په حساب د منځه به لاړ شي او د ایران او د پاکستان د اړیکو لپاره به هم دا ښه نه وي. په دې باره کې ایراني رسنۍ دا خبره کوي چې د ایران په مقابل کې د پاکستان دا لهجه چې دا خبرې چې دي دا درستې نه دي، لپاره د دې چې موږ د په امریکې نه یری، موږ د په اسرائیل نه یری او موږ دا جنگ شروع کړی دی. په دې نه دی شروع کړی چې موږ د دې نه دا یریږو چې موږ څومره کسان وژل کېږي یا تباهي راځي، بلکې موږ یو قیام کړی دی په مقابل د دوه لویو قدرتونو کې، لکه د اسرائیل چې ټول نړۍ ورنه یریږي، امریکا موږ ودرېدلي. او که پاکستان فرضاً په دې لهجې نه کار اخلي، د پردیو ته لاسپوڅي کوي او هغوی ته خدمت کوي، نو په دې بابت کې پاکستان ته دا وایو چې که موږ د ایران خلک چې دي د امریکې او د اسرائیل په مقابل کې ودرېدلی شي، نو پاکستان به هیڅ شی هم نه دی. پاکستان باید خپل هغه محدوده وپېژني، خپل د ګیلم نه د خپې زیاتې نه غځوي. مذاکراتو مسله یې کړې وه، که وشوه وشوه، که ونه شوه موږ پوهېږو چې موږ خپل څه تصمیم ونیسو او موږ پوهېږو چې دا جنګ کوم خواته روان دی. نو دا خبرې تبادله شوي دي او همدارنګې دوی دا کړي دي چې موږ دې که اسرائیل او امریکې سره جنګېږو، که چېرته پاکستان د ګواښ مسله کوي یا داسې دا د امریکا او د اسرائیل تر څنګ ودرېږي، نو که موږ هغوی ته سبق ښودلی شو، دوی ته هم سبق ورکولی شو. په همدې رنګې دویم خبر همدام د ایران نه دی. د ایران د پخواني فقید ولسمشر
ډاکټر سید ابراهیم رئیسی چې مخکې د پزشکیان رئیس جمهور و، بیا په تیاره کې ووژل شو. د هغې مرستیال امیر حسین قاضي زاده هاشمي ویلي دي چې پاکستان په هغه اړیکو سره چې د اسرائیل او د امریکې سره لري، اقتصادي، سیاسي او نظامي دغه، نو د مذاکراتو لپاره او د منځګړیتوب لپاره ښه دغه نه دی، انتخاب نه دی. او په دې بابت کې ویلي دي چې ایران باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې پاکستان د اعتبار وړ نه دی، او په دې باره کې کېدی شي چې ایران خپل وخویږي او پاکستان په دې باندې معامله وکړي. شکر دی چې هغه فارسي کې یو متل دی، وایي دیر آیت درست آیت. وروستو ایرانیان پوه شول، خو چې پوه شول چې موږ ورته دا خبره همیش ما کوله خپل برنامو کې چې ایرانیان د پاکستان متعلق احتیاط کوي، ځکه چې پاکستان لګیا د ډبله لوبه کوي، او دا ډبل لوبه چې ده دا د هیچا په ګټه نه ده. همدارنګه ایران اسپانیې ته کافي امتیازات ورکړي دي. ویلي دي چې اسپانیا هر وخت چې وغواړي، هر کله چې وغواړي، بالکل د تنګي هرمز نه تیرېدی شي، راتلی شي او تللی شي. دا به د نورو ملکونو نه زیات د دوی لپاره به امتیاز، او دا باعث د دې شوی دی چې دا به پخپله د امریکا او د اروپا د ټولنې کې یو لوی دغه راوړي، په حساب فاصلې جوړوي، چې دا د ایران یو ښه پالیسي ده او دا د ایران په ګټه ده. په همده حال کې امارات متحده او بحرین ته ایران ویلي دي چې ستاسو کشتیګانې نه د یوازې ده چې دلته به دغه ورکوي، ټول ټکس ورکوي، بلکې تاسو به دلته اضافي پیسې هم ورکوي. ستاسو کشتیګانې نسبت ټولو نورو دنیا ملکونو نه به پیسې زیاته ورکوي، او نور دغه ورته تشریحات ورته نه دي ورکړي. ممکن هماغه خبرې چې دی ویلي دا ملکونه به غرامات ورکوي، په دې رقم ته به کېدی شي د کشتیګانو په دغه کې بر علاوه د کشتیګانو د فیس نه که اضافي پیسې اخلي، ابا د جنگي غراماتو کې به دوی حسابوي. همدارنګې د سومالي اخطار ورکړی دی چې که چیرته د امریکا او اسرائیل بیرته سیمې ته راشي او په ایران باندې برید وکړي، دوی به د باب المندب لاره هم بنده کړي، چې په دې رقم ته یو خو نړیوال تجارت د کشتیګانې چې د سویس کانال نه راځي 10% د دې سیمې هغه به بندي شي. بل دا دی چې د دې ځینه په حدود 7 میلیونه بیرله د ورځې تیل تیریږي، چې هغې کې 4 میلیونه د سعودي دي، دا به بند شي. که دا دغه کېږي نو په نړۍ باندې به ډېر لوی اقتصادي فشار راشي، او د دغه اقتصادي فشار له بابت نه تاسو پوهیږئ چې د اقتصاد د نړۍ چې دی د رکود سره مخ کېږي، یعنې ټیټېږي، او په خلکو باندې د خوراکي موادو د تګ راتګ د سفرونو په ډېرو مسایلو باندې اغېزه کوي. څنګه چې تاسو معلومه ده د هرمز تنګی 21 کیلومتره دغه لري، په حساب هغه عرض لري خلاصوالی، خو د باب المندب چې دی دا 9 کیلومتره دی، یعنی دا هم دغه دی. او تاسو دا معلومه ده چې هغه غاړه د دغې چې دی د سومالي ته مخامخ چې دی یمنیان دي، حوثیان دي. که دې غاړه د سومالیه بند کړي، د هغه غاړه حوثیان بند کړي، نو د دې ځینه امریکایانو دی نشي تېرېدلی، او خوراکي موادو کشتیګانې چې دي دا به د افریقا نه راتاویږي. په دې رقم سره په اروپا باندې ډېر زیات بد اغېزه کوي. همدارنګې بل خبر دا دی چې د امریکې یو د اوبتل، یعنی د اوبو لاندې تحت البحري کشتۍ چې ده د اتومي کشتۍ ایران وهلې ده او غرقه کړې ده، چې د ده قیمت 3.4 میلیارده ډالره و، او په دې کې 140 تنه د دې عمله کار کوله، او دا کشتۍ دی وهلې ده او دا غرقه کړې ده. او امریکایان دا خبره فعلا پټه ساتلې ده، لپاره دی په میډیا کې نه ده کړې چې د دغه اتومي کشتۍ نه ممکنه ده دا د اوبتل کشتۍ ده چې د اوبو لاندې ګرځي، ممکنه چې دینه اتومي ریډیشنونه، یعنی هغه تشعشعات چې دي هغه دغه شي، او د ده به لوی خطري. او دا کشتۍ په 18 د اپریل وهل شوې، او زمین کې دا خبرونه هم دي چې دا د روسیې په کوم خاص اسلحه چې د اوبتل لپاره جوړه شوې ده او وهل کېږي، په هغه دا وهل شوې ده، او دا کشتۍ
اوبو تل ته تللې ده او غرقه شوې ده، کاملا له منځه تللې ده. همدارنګه د تنګي هرمز په متعلق نور معلومات دا دي چې ایران د یو نوي تخنیک او تکتیک نه کار اخیستی چې هغه د سټلایټ د جی پی اس د سیستم نه د امریکایي او په سیمه کې کشتیګانې چې دي د دې دغه سویچ بورډ چې دی یا کوم ځینه چې دی چلول کیږي د هغه نویګیشن سیستم چې د سټلایټ په ذریعه باندې دوی الته په حساب سکرین کې ګوري او د خپل لاره معلوموي، ځکه چې داسې خو دی ته نه معلومېږي، ټول هلته کمپیوټري سټلایټ ورته ښیي چې په کوم سمت لاړ شي، کومه لار لاړ شي او کوم څومره د خپل دغې نه د رسېدلو ځینه لرې دي، دا ټول ورته سټلایټ ښیي. نو ایران دې ته داسې یو کار کړی دی چې د جی پی اس په ذریعه باندې د دوی دغه کنټرولوي، سویچ بورډ کنټرولوي، بیا دې ته داسې هدایات ورکوي چې هغې دماغ هدایت په یوازې دې چې د سټلایټ نه واخلي، د ایراني دغې نه اخلي چې دې ته دوی نوم ورکوي جی پی اس سپوفینګ. د سپوفینګ معنی دا ده چې لاسوهنه پکې کوي او کشتۍ که فرضاً روانې د جنوب خواته، نو دی ورته داسې دغه هدایت ورکوي چې کشتۍ سمت خپل بدل کړي. یو وخت چې کشتۍ ګوري بې له دې نه چې پوه شي داسې ځای ته رسېدلي چې هغلته دوی باید لاړ نه شي، یا داسې یو ډبرې سره لګېږي، یا داسې یو سمندري غاړې ته رسېږي چې هلته باید دا لاړ نه شي. که فرضاً دا روانې د یو مملکت خواته، دې ته داسې هدایت ورکول کېږي چې دا بل خواته لاړه شي، یا فرضاً د دې ته داسې خبره ورته کوي چې ته خپل د هدف نه دومره لري، هغه فاصله درسته نه، یعنې د ده دماغ مغشوش کوي او خپله دغه سیلانیان چې څوک چې دا دغه کوي چلوي، هغې په دې باندې نه پوهېږي، ځکه چې هغې سټلایټ ته ګوري او سټلایټ دوی ته دا هدایت ورکوي. او ویل کېږي په دې رقم سره 1650 کشتیګانې دوی تر اوسه پورې د دغې په ذریعه باندې بېلاره کړي دي. نو که یو کشتۍ را روانې د تنګي هرمز د خوا د جنګ دپاره امریکایي کشتۍ، دا 1650 کشتیګانې د اکثریت د دې امریکایي کشتیګانې دي او دا دوی بېلارې کړي دي. دوی فرضاً روانو یو طرف ته رسولي بل سر ته دي او د دوی دا سیستمو دی ورته کنټرول کړی دی، او دوی که فرضاً وار کوي یو هدف ته، دا وار ورته دا کړی دی په بل دغې باندې خپله په کشتۍ باندې وار کړی دی. یعنی دا رقم ته دا کړی دی چې دا ډېر لوی غټ زیان امریکایي سیستم ته اړولی دی. ډېرې کشتیګانې دغه کړي دي، 1650 کشتیګانې ډېره غټه خبر ده چې دا ایران بېلارې کړي دي او په دې کې ډېرې هم د خپل سفري ځینه بېلارې شوي دي، بل ځای ته تللي دي، بعضې وهل شوي دي او بعضې د سیستم په لحاظ سره یې مفلوجه کړي دي. چې دا ویل کېږي چې د ایرانیانو نوی تخنیک دی او دا په دې رقم سره د امریکایانو دغه ورته مشکل کړی دی که دوی جنګي کشتۍ را روانه کړي او ایران یې کنټرول کړي او هماغه وار چې دی په ایران باندې کوي هغه په یو بل ځای باندې وکړي، نو هغه به د خپل کشتیګانو باندې وار وکړي. په دې رقم سره به لویه ستونزه دوی ته جوړه شي. په همدارنګې بل خبر دا دی چې ایران د روسیې نه 500 وربو راکټ لانچرونه د لانچر ځای چې هغه کله په اوږه باندې ږدي تش لانچر یې 500 دانې د ده نه اخیستې دي او د ده کې چې کوم میزایل په کارېږي د هغې نه 2500 میزایل یې اخیستې دي. دا میزایل 6 کیلومتره هدف وهلی شي، مؤثر هدف یې 4.5 کیلومتره دی. د په مقابل د هلیکوپتر کې ډېر ښه استفاده ترېنه کېږي، د ډرون په مقابل کې ترېنه ښه استفاده کېږي، او که چېرته امریکایي جنګي جیټونه تیارې ښکته راځي چې وار وکړي، په هغه صورت کې دا میزایلونه یې ډېر ښه وهي او دا د امریکې د بحري جنګ یا فرضاً ځمکني جنګ ته چې کله دی را داخلیږي د هغه لپاره دا ډېر خطرناک دی د دوی لپاره. او دا انتقال شوي چې دي ایران ته د بحر کسپین د لارې نه منتقل شوي دي او ویل کېږي چې دا ډېر سپکه اسانه اسلحه ده، ډېره مؤثره ده، په اوږه باندې انتقالېږي او هر فوجي ډله او دا چې په چېرته که ځمکنی جنګ په غرونو کې ځنګلونو کې دا ورسره که هلیکوپتر راځي یا به ډرون راځي یا همدارنګې جنګي جهاز راځي چې ښکته
منوبر کوي د راکټ لنچرې وهلی شي او دا د دوی جنګ کې یو نوی بدلون دی. همدارنګه څنګه مې تاسو ته وویلې چې د ایران او د روسیې ترمنځ د نظامی راکړې ورکړې یوه لاره چې دنیا ته دغه د کومې لارې نه کوي، دی د کسپین اوبو د لارې کوي، یعنی دریای خزر چې ورته وایي. دریای خزر دا د ایران او د روسیې همدارنګه د ترکمنستان، قزاقستان او د آذربایجان د دې 5 ملکونو ترمنځ د کسپین یا د خزر اوبه دي چې ولاړې اوبه دي او دا نورې نړۍ سره اړیکه او لاره نه لري. همده لپاره هلته اسرائیل، امریکا، انګلیس، فرانسه ځای نشي پیدا کولی، ځکه دا تړلې اوبه دي او د دوی سرحدونه دي او دوی خپل په منځ کې دلته تګ راتګ کوي. نو دا د روسیې او د ایران ترمنځ چون یو اوبو لاره ده او د شاته لاره ده، یعنی د کورت کې چې انسان شاته یو لاره ولري، که د غل د یو لاره نه راشي د شاته لاره نه وتی شي. دا هغه لاره ده چې کله په ایران د روسیې نه S-300 میزایلونه اخیستي او د دنیا ولې دا سره رقم ایران ته ورسېدل، دا د همدغې بحر کسپین د لارې نه ایران ته رسېدلي دي چې دا په 2023 کې دوی شوي وو. او همدارنګې په 2023 کې دوی د روسیې د سوریې باندې چې کوم میزایل وهلی و، هغه د همدغې بحر کسپین نه وهلی و، چې دنیا حیرانه وه چې دا میزایل کوم خوا نه راغلی و، هغه د دې ځای نه وهلی و. او همدارنګې وبخئ په 2015 کې دا میزایل په سوریې باندې وهل شوی و. او په 2023 کې کله چې روسیې ته د یوکراین د جګړې په مقابل کې تجهیزات ورکول کېدل، دغه تجهیزات د دغې لارې نه ایران هلته په حساب مرمۍ ډېرې پکارې وې، ډرون تیارې پکارې وې او هغه د دغې لارې نه هغې ته ورکړې وې. نو اوس دغه کوم وسایل چې ایران ته را روان دي د دغې لارې نه راځي او د ده علاج امریکا او بل چا سره نشته او ثبوت هم نشي برابرولی، ځکه د دوو مملکتو منځ کې اوبه دي، کښتۍ هغې نه ډکېږي، دې غاړه راځي، ایران یې اخلي، امریکا او دوی په دې کې هېڅ هم نشي کولی. همدارنګې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د کورنۍ په مقابل کې د مالی فساد لپاره تحقیقات شروع شوي دي. ویل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ ټولې کورنۍ د دغې جنګ په وخت کې د یوکراین په جګړه کې، د وینزویلا په جګړه کې او همدارنګې د ایران په جګړه کې میلیارډونه ډالر جوړ کړي دي په رقم باندې، د قمار د لارې نه، د شرطونو د لارې نه او د کمپنیګانو د لارې نه پیسې ترلاسه راوړي. او د دې په مقابل کې تحقیقات شروع شوي دي. که دا تحقیقات سرته ورسېږي ثابته شي، نو دا به د دې د کورنۍ لپاره ډېر دغه وي او کېدای شي چې د قدرت نه لاس په سر شي او د دې پیسو حسابي او بیرته اخیستل وشي او دوی زندان ته هم لاړ شي. د همده له بابت نه چې ډونالډ ټرمپ خپل په خبرو کې ثبات نه لري، اوس ډونالډ ټرمپ د ډېرو امنیتي موضوعاتو نه او د بالخصوص د تنګي هرمز او د خلیج فارس موضوعاتو کې ویل کېږي چې د امریکا امنیتي ادارې اوس داسې کار شروع کړی دی چې رئیس جمهور غیر مطلع ساتي، خبر ورته نه ورکوي، ډېر وخت ورته نه ورکوي چې هغه په دې شیانو کې خبرې وکړي، مداخله وکړي، خپله شاته لګیا دي، خپل کارونه کوي. ځکه چې تاسو معلومه ده چې ما همیش دا خبر کړی ده چې امریکا کې یو سیستم دی کار کوي، یو اسټابلیشمنټ دی، یو دغه د اداره ده چې نظام دا کوي، که ګوري چې رئیس جمهور بې لار روان دی، بیا هغوی دا کار رئیس جمهور ته نه پرېږدي، خپل د مملکت لپاره خپل کار کوي. اوس دغه فعالیت هلته دغه رقم شروع شوی دی چې دغه استخباراتي پینټاګان او د سټیټ ډپارټمنټ او د دوی دا کارونه چې دي اکثرا د ډونالډ ټرمپ د نظر نه لرې ساتي او هغه بېخبره ساتي او هغه فکر کوي چې کوم شی نه دی، خو دوی شاته خپل فعالیتونه روان دي، خپل کارونه په پټه توګه ساتي. دا اوس ما د نن ورځې برنامه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه، هیله دا برنامه وګورئ، خوښه کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.